دا ځل راغلی یم لغمان ولایت مهترلام بابا ښار ته. هغه د شیطان قصه یې سره شیطان بیا تښتېدلی و نو خو شیطان او لغمانی ورونه و دواړه. دا هغه شو یو ځل شیطان یې پوزه کړی و چې شیطان ته ویلې سندرې ویله. دا چې سندرې ویل و چې شیطان سندرې خلاص شوی و نو د لغمانی هم پر شو. لغمانی چې اوږه یې ناست و تللی للی تللی للی دا تللی نه خلاصېده. وروره ته دلته هغه لږ کوز مې کړه چې کوزېږه ته راځم بیا په اوږه یې کېنوم. همسې شیطان لغمانی نه تښتېدلی. لیلا یې پاتې شوم. په لغمان کې کوم قوم خلک ډېر دلته ژوند کوي؟ قاچاق، پښتانه او پشیان. دا پکې ډېر دي. دې دواړو نه پشیان ډېر دي. پشیان ډېر دي؟ ته پشیان نه یې؟ نه زه خپله پښتو فارسیوان یم پښتون. دا درګه ده. اوس په دغه لغمان کې د کوم میوو سیزن ده؟ داسې وایي بادرنګ سیزن ده او یا په تولید ده د لغمان او وایي چې دغه ګلپین په لغمان کې ډېر دغه د لغمان هغه د خپله تولید دی او ګلپیان دي دغه بادرنګ دي دا خو مشهوره شی ده د لغمان سبزیجاتو کې راځي. بیا اوس نو شفتالان ډېر دي د الوکاټ دي انګورو وخت راځي دغه شیان پکې ډېر دي. 11 میاشتې شیطان بل ولایتو کې شاګردي کې یوه میاشت راځي لغمان کې بس شیطان یا میاشت وایي استادي کوي لغمان کې. ته د درس درس هم دلته اخلي. اوس خو لغمان که نه جلال آباد کې چې مالټې لري، کابل چې ده شمالي انګور لري، قندهار چې ده انار لري. لغمان څه لري؟ لغمان خو اوس د په یو کال کې مثلا 2 فصله دي که نه، د اوړي بېل ده د ژمي بېل ده. اوس خو الحمدلله بطوطان دي، شفتالوګان دي او یا رقم الوکاټ ورته وایي. لوکاټ هم وتي او بل ورپسې تېر شو. امرود یا رقم سره امرود هم دي. ام ونه مې دلته ولیدلی. ام هم کېږي دلته؟ ولې نه کېږي الحمدلله. خو لغمان خو بیخي لغمان ده تک شین ده خامخا پکې میوه کېږي خپل ته. Sunt pe nou خواندیم بازجو اسمان دیم همه طرفتیم پیش ترکیه. 1-3 سال ترکیه بودیم. بازجو که باز آمدیم دیگه بس مکتب هم متوجه کردیم. باز ایران رفتم از ایران باز دیگه این رشقه میچلانم. یعنی چکرهای اروپایی رو هم دیگه کم تم زدی دیگه. پورا خونه رفتیم تایید نیمش رفتیم. ما دیگه اروپا که داخل به خاطر که از پلش که تیر شیم میگه در اروپا داخل. خود دیگه پورا یعنی نیمه اروپا از دیگه او هم استانبول. د ځوان دا فوتبال خوښیږي. فوتبال چې دا دغه نړیوالو لوبغاړی هم شاید وپېژنې. کوم لوبغاړی بیا ډېر خوښیږي؟ د فوټبال په هغه کې مې میسي خوښیږي چې ښه لوبغاړی دی. لمبرلاس. بالکل. خوشحاله اوسې وروره، سلامت اوسې. تر اوسه یې ماغزه په قرار نه دی او چا چې موږ سره وهلی سر په څنګ دی. اورې عاجزو اورې عاجزو همداسې مې ورته وایي. همداسې ورته پر چا نه ډالۍ اوسي. دا د یو ناځوانه ته ډالۍ یو مشکو ولایت ته. ښه دا مشکو ولایت کوم ځای ده؟ یو دانه د مشکو کوڅه ده وروره. کور هم دی. ښه مشکو ولایت ویله زه خو شکي شوم. نه مونږ ولایت کړی دی، کوڅه ده خو مونږ ولایت کړی. تاسو نوم تاسو چا زور نه رسېږي. بالکل. وایي چې ماماګان پکې اوسېږي. ما مورې لغمان ته زما ډېر مې یادېږي. سلامونه دوستانو، خدای دې کړي چې روغ جوړ اوسئ. عطاالله وردګ یم یو ځل بیا له ابدارۍ څخه ستاسو په چوپړ کې حاضر یم. دا ځل راغلی یم لغمان ولایت مهترلام بابا ښار ته. غواړم تاسو ته یو ښکلې خپرونه ولرم. خدای دې کړي چې خپرونه مو خوښ شي، تر پایه زموږ ملاتړ وکړئ. دوستانو موږ د سلام علیکم روجان جوړ په خیر. مبارک دی ښه ده. شکر ده. ورګه زه به مې دوه خبرې کوم. دوستانو موږ راغلی یاستو د مهترلام بابا زیارت سره یاستو.
نو د لغموني ځوانانو سره غږیږو. روژان اول کې د ځان معرفي کړي. السلام علیکم ورحمت الله. نوم مې منصور درمان ده، د لغمان ولایت مرکز اړوند د مریم د کلي اوسېدونکی یم. او ځکه هم پوښتنه کوه موږ چې کله یو ګام خوارونه کې زه پوښتنه کوي چې د کوم ځای وایي سړی د کوم ځای ښه چې هغه راته ونیوي. بس د لغمان د وي د ماښان ورته موږ تاسو په ژبه کې ډېر ده. بالکل لغمان شریف یې په واده شي نه د لغمان د شریف ځکه چې اوس کوم لغماني ونه ډوي چې ولا لغمان ته تللی هغه شریف دې زیاده وته. ژوند زندګي څنګه تېرېږي؟ الحمدلله د الله تعالی نه راضي یاست. الحمدلله ښه په سر کې تېرېږي. بس امارت اسلامي راغلی انشاءالله شپې ورځې ښه په امن کې تېرېږي. الحمدلله قراري ده. خوشحاله اوسئ، سلامت اوسئ. دغه راته ووایه دغه لغمان کې دغه تازه میوه که نه کوم میوه ډېره پیدا کېږي ځای کې؟ بس الحمدلله په لغمان کې داسې میوې پیدا کېږي، مختلف میوې دي. نور پوړي کې یوه میوه ده، په ژمي کې بل میوه ده. الحمدلله لغمان خو تک شین ده. شین لغمان خو ده. شین لغمان خو ده ټول ته بهتره پته لګېږي. په لغمان کې د هر چي سیزن بیل معلوم ده. دغه میوې راته نومې واخله. اوس داسې اوس خو لغمان که نه جلال آباد کې چې مالټې لري، کابل چې ده شمالي انګور لري، قندهار چې ده انار لري. لغمان څه لري؟ لغمان خو اوس په یو کال کې مثلا 2 فصله دي که نه، د اوړي بیل ده، د ژمي بیل ده. اوس خو الحمدلله بس توتان دي، شفتالوګان دي او یا رقم الوکاټ ورته وایي. لوکاټ هم وتي او بل ورپسې تېر شو. امرود یا رقم سره امرود هم دي. ام ونه مې دلته ولیدلی. ام هم کېږي دلته؟ ولې نه کېږي الحمدلله. خو لغمان خو بیخي شینوان ده، تک شین ده. خامخا پکې میوه کېږي. په لغمان هم چې دا ډېر یو شین ولایت ده او یو بل دا چې د خلک ډېر طبیعت خوشه دي. ماشاءالله ټول خلک مهمان دوست هم دي. مهمان دوسته دي او منځګزار هم دي. د لغمان خلک الله مېلمستیا کې یک لمبر دي، تکړه دي. یک لمبر هم دي. هغې کې مې ته چلبازۍ کې مې ته 11 میاشتې شیطان بل ولایتو کې شاګردي کې یو میاشت راځي لغمان کې. بس شیطان یا میاشت وایي استادي کې لغمان کې دلته درس او درس هم دلته اخلي. هغسې ده. خوشحاله اوسئ وروره. نور پوښتنې به د هغه نور دوستانو څخه وکړو. په الله باچا السلام علیکم. ارمان جانه سلامت. السلام علیکم ورور. ښه انشاءالله جوړه په خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. انشاءالله جوړه په خیر. اجازه خو ده یو څو خبرې تاسو سره ولې وکړو. نه هېڅ مشکل نشته. اول کې دغه لیدونکي د ځان معرفي کړي. بس نوم مې رشید الله ده، د لغمان ولایت نه یم، خو فعلا جلال آباد کې اوسېږم. دلته کار ته راغلی جګړې په ورځ ده. دغه د لغمان خلک هم چې دي اکثرت یا کابل کې دي. د دغه علت څه ده؟ دغه ساحه یې د لغمان کوچنی دی یا نه دوی همداسې یو نه تللي دي؟ بس همداسې طبقو چې دي، کله لغمان کې کله کابل کې. بس مختلف ځایونه چکر ته هم ځي. هغوی ځي زیاتره کابل نه خلک دلته چکر ته راځي او زیاتره بیا د لغمان خلک چې دي بیا ننګرهار ته ډېر چکر ځي. همالته ځکه ډیری چې دي هماغه ننګرهار کې اوسېږي. بالکل ډېری مونږ خپله شخصا ننګرهار کې اوسېږو خو اصلا د لغمان دي. لغمان خلک چې ډېر مېلمانه دوسته خلک دي او یو طبیعت خوشه دي. دغه عینک کیسته کوم چې دواړه یو رقم معلوم شي. خاندي خو دغه چې بیا دوی ځکه خاندي او خوشه طبیعت دي چې لکه چې فکر کوم شیطان درس شیطان راغلی درس اخلي دلته. شیطان قصه څه رقم ده؟ بس شیطان قصه خو خلک پخواني خلک دي مختلف قصې کې چا ویلې چې اوږه کې ناست دي تر کابله سندره ویلې ده، چا یو رقم چا بل رقم. شیطان ګمک ورته کوي کنه. ما قصه خو مونږ ته وکړه. هغه څه رقم ده؟ هغه دلته کوم ځای کې ده نو هغه د قصه خاص ما ته یاده نه ده، خو بعضې خلک قصه کوي نو دونه ځکه ما وایي ته لا 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 ما درته مخکې یادونه وکړه چې همدا کومه سندره ده چې تر اوږو یې پورې ناست ده کابل ته تللي چېرته تللي. د شیطان سندره خلاص شوې، د لغماني نه ده خلاص شوې. هغه ځینې وایي هغه مخکې هغه ورور مې اشاره وکړه وایي شیطان چې دا 11 میاشتې دغه نور ولایتو کې چکرې وهي دغه یو میاشت راځي دلته لغمان کې وایي درس اخلي. خوشحاله اوسئ. دغه اوس په دغه لغمان کې د کوم میوو سیزن ده؟ بادرنګ سیزن ده او یا په تولید ده خان دی اما او ځینې وایي چې دغه ګلپین په لغمان کې ډېر دا خو د لغمان هغه د خپله تولید ده او ګلپیان دي، دغه بادرنګ دي، دا خو مشهوره شی ده د لغمان سبزیجاتو کې راځي. بیا اوس نو شفتالان ډېر دي، الوکاټ دي، انګورو وخت راځي، دغه شیان پکې ډېر دي. ځکه طبیعت خوشي وکړله وم خندلې. د لغمان خلک چې دي د طبیعت خوشه دي او بل په دې افغانستان کې په هره دوره کې چې دا دوی تللي دي راغلي دي دغه د لغمان خلک چې دي په تعلیم کې، په علم کې، په مهمان نوازۍ کې، په دغه مهمان دوستۍ کې
ډېر مخ ته دي بالکل دا خبره ده ځکه چې موږ لیدلې دي ځکه دا هغه تعلیمونه چې پکې د کابل په د افغانستان په دې لوی ښارونو کې په د لوی وزارتونو کې ریاستونو کې چې دي لغمانیان اوسي نو دا بستګي دي ته کېږي چې دا تعلیم او علم کې مخکې دي دا راته ووایي په لغمان کې کم قام خلک ډېر دلته ژوند کوي خلک شته دي پکې پښتانه تاجکان دغه په اړه دلته خو ډېر قومونه شته لکه پشه یي پکې ډېر دي پشه یي دغه یوسفزی قوم دی عبدالرحیمزی قوم دی خو زیاتره پشه یي پکې ډېر دي پشان نه داسې ښیم داسې اقوام ښیم چې اقوام مثلا چې پښتانه ډېر دي په کم قوم پښتانه تاجک هزارګان ازبک د خلک شته او کنه تاجک او پښتانه پکې ډېر دي تاجک پښتانه او پشان دا پکې ډېر دي ډېر دواړه نه پشهیان ډېر دي پشان ډېر دي پشای نه نه زه خپله پښتو فارسیوان یم پښتون دا درګه ده ډېره مننه کوو خوشحاله اوسئ الله دې عزت وکړه ځکه دغه لغمان هم چې دا لکه چارباغ ته زیات د جلبي دي که دې خیرازي الیشنګ الینګار ته ځي که داسې دولت شاه ته ځي نو خوشحاله شوم خوشحاله اوسئ ای صاحب ته خو لږ لږ معلومات ورکوې ته راشه دی زه نه شم مرکه زه خبرې خو اوس وکړه څه شی ووایو ځان خو دې معرفي کړي نه کولی شي کوم که دغه د لغمان کوم ولسوالۍ چکر لپاره ښه دي چې هلته لاړ شو موږ چکر وکړو چکر دولت شاه کوم سیزن کې لاړ شو پسرلي کې لاړ شو یا ژمي کې پسرلي کې چې اوس په کوم ځای ته لاړ شو اوس نو مختلف ځای به دولت شاه الینګار ته لاړ شو توتانه وخت دی دغه هغې کې چې دا وایي د چارباغ جلبي ډېر مشهوره دي او اوس خو به سیزن ختم شوی نه شته اوس اوس ورشي اوس نوی شروع شو سیزن هغه هم بیا هغه جلبي بازار چې اوس هغه خلکو لپاره ګرم وي چې هغه دغه کوژنې کړي نامزاد اوسي نامزاد اوسي خپل هغه ته وړي تا خو وړي به یې که نه او ډېر دی که کم کم مثلا خو د شیوري ویلې چې والګه کم دی نه ځکه د موږ مجرد دې کارونه موږ بېغمه اوس امارت هم بند کړي دي حاله اوسئ صاحب سلامت اوسئ ټوکې وکړلې نو ځکه دغه لغمان خلک چې دي مخکې مې یادونه وکړه چې طبیعت دا د خوشه دي شیطان خبره ده ټوکه هغه به ستاسو معنی او شیطان دواړه دهقاني کړی و دا شلغم کرلی و شلغم کړی اول جوار یې کرلی و وروره شیطان ته وایي چې ته کوم یې واخلی شیطان وایي لاندې هم زه اخلم باس هم زه اخلم دا لغمانی دا خپل ټوکې ټول کړی و دا نور ټانټې دې ته پرېښود لغمانی چې خپل دا جوار یې خرڅ کړی و دا ټانټې دې ته پاتې و وایي نور څه کوې ته وایي ورته اور واچوه بیا بل ځل شلغم یې کرلی و وایي وروره ته څه شی اخلې وایي زه پاس یې اخلم وایي زه نور خیر پاڼې دې ورېږه نور زما شلغم پرېږده خپل شلغم لغمانی کوي هغه د شیطان قصه یې سره شیطان بیا تښتېدلی و نو خو شیطان او لغمانی ورونه و دواړه دا هغه شو یو ځل شیطان یې پوهه کړی و چې شیطان ته ویلې سندرې ویله دا چې سندرې ویلو چې شیطان سندرې خلاص شوی و نو د لغمانی نمبر شو لغمانی چې اوږه ناست و تللی تللی نه خلاصېده وایي وروره ته دلته هغه که لږ کوزېږه راځم بیا په اوږه ده کېنو همسې شیطان لغمانی نه تښتېدلی تللی یې پاتې شم خوشحاله اوسئ سلامت اوسئ دوستانو موږ سره پاتې شئ د ښار نورو ساحې ته هم ځو د ځوانانو سره غږېږو او زموږ ملتیا وکړئ دوستانو موږ لغمان ولایت کې یاستو او دا د مهترلام بابا زیارت تر څنګ ده د ورور سره غږېږو پښتو وایي که فارسي هر چی وای فارسی وای پښتو وای ځکه فارسی بگویم به خاطر که با ما فرق نمیکنه پشتو باشه فارسی هر دوش زبان خود ماست و می دوستا اول خود یک معرفی کنید. السلام علیکم رومال هستم لغمان ولایت هستم از خرقه ولسوالی هستم بس آمدیم یه با چکر آمدیم مهترلام بابا برای چکر آمدیم دیگه رومان جان رومال جان رومال یا رومان رومال رومال جان از امی دوران تحصیل بگو از امی تعلیمت بگو چقدر درس خواندی مکتب خواندی پانتون میخوانی یا ادامه رو یک معلومات تحصیل پنو خواندیم بعد از او ماندیم شمی رفتیم پیش ترکیه یک 3 سال ترکیه بودیم بعد از که باز آمدیم دیگه مکتب هم تو بالا کردیم ایران رفتم از ایران باز دیگه این پشقه میچلانم یعنی قرار اروپایی رو هم دیگه کم تم زدی دیگه پورا خونه رفتیم تایزی نیمش رفتیم ما دیگه اروپا که داخل به خاطر که از مو پلش کتیر شیم میگه اروپا داخل دیگه پورا یعنی نیمه اروپا از دیگه او هم استانبول
دمی خال خو رفتی دیگه خو ترس که دیدی به خاطر که ما خونه دیدیم بعضی جوانا که از خیلی شوق نکلیشان است که میرن به خاطر رای خوشاخی اما سختی که دیدی به می جوانا نصیحت چی هستن برن نرن امیر معلومات اگه بود والا اصلا خو که نرن خوب است که خو مجبور هستن کلی مردم روانجی کار نیست کار روزگار نپر جور باشه و بس چی میگه میرن مملکت مردم بس دیگه این مملکتش خوب است که راه خیلی مرگ مردن داره خیلی سخت است که خیلی سخت است یعنی بسیار زیاد به خاطر که ما از این خاطر پسند که خیلی مردم که شوقی هستن او کسی که می چکر اروپا رو زده باشن از این مملکت‌های مثلا ایران رفته باشه ترکیه رفته باشه باز با طاقتشان نمیه چطور است طاقت می و باز میری والا خو اصلا طاقت هم نمیام تا ایران رفتیم باز کوشش خود کردیم خو بس نشده که میشه بعد عید بخیر باز برم اینه دیگه باز با اراده داریم بخیر هدفت کدام جای است بزرگترین آرمان چی است که بری بخیر به کدام ملک بری چی کنی بخیر اصلا خو هدف ما است که برم میخوایم برم جرمنی از این بعد از عید پاسپورتی تا ایران خارج از ایران بعد از باز قاچاقی خارج خداوند بخیر ببرید بخیر باشید باز یک سلام کنین که میگم رومال جان سلام خوب هستی و صحیح است ما هم دعایت میکنیم که خداوند به ما دعایت برسونه بس خیری بینید نباشید بخیر باشی رومال جان بخیر باشی که به ما وقت دادی دیگه بسیار زیاد تشکر دوستای عزیز دیگه شما تصاویر زیبا را ببینید تا پایان برنامه ما را همراهی تانو دا د لغمان ولایت د باغ سراج ده خوشحاله و راغلی یاستو دلته ځوانان لوبې کوي د کرکټ لوبې کوي څوک د فوټبال لوبې کوي نو دا د لغمان په ښار کې یعنی رحماني چوک تر شا چې کوم باغ ده قلعه سراج باغ چې ده نو دلته خلک راځي مازدیګرکۍ ته لوبې کوي تاسو ما تر شا ګورئ نو ډېر ښایسته میدانونه جوړ شوي ده خلک راځي په د سولې په فضا کې خپل لوبې کوي او د ځای څخه خوند اخلي سلام علیکم وروره کې ان شاء الله اول کې لیدونکو ته ځان معرفي کړئ نوم یې ظاهر الله د لغمان ولایت اوسېدونکی یم دلته بخت راغلی یم د سیل ته چې دلته ډېری هېوادوال د کرکټ په لوبې تر څنګ یې د والیبال فوټبال په لوبو باندې بخود دي او ډېر هېوادوال ته راځي د لوبې سیل کوي تم سیل کې هو زه سر ته راغلی مخکې ته ونه ویلې لغمان وایي که لغمان شریف لغمان شریف یاره ښه صحیح ده دلته هره ورځ ځئ یا کله کله راځئ نن نو جمعه ده موږ چکر لپاره راغلي باغ ته چې چکر وهو راغلی یوازې راغلی یوازې راغلی چکر وایي او دې کې هلته خو فوټبال هم کېږي والیبال هم کېږي کرکټ هم کېږي بیا ستا کومه لوبه خوښېږي او کوم لوبه کوې زما ذات لوبه فوټبال خوښېږي او سیل ته هم راغلی فوټبال دې خوښېږي نو دا د دې ځوان چې دا فوټبال خوښېږي فوټبال چې دا دغه نړیوالو لوبغاړی هم شاید وپېژنې کوم لوبغاړی بیا ډېر خوښېږي د فوټبال په هغه کې مې میسي خوښېږي چې ښه لوبغاړی ده لامبرلاس بلکل اوسې وروره سلامت اوسې دوستانو موږ د لغمان ولایت په مرکزي چوک کې یاستو دا چې تاسو ګورئ لیکلی دی د رحماني چوک باندې دا ځای مشهوره ده چې لغمان ولایت مرکز ده ورور سره سلام علیکم ده شکر ده فضل د خدای ده اول کې دغه لیدونکو ته ځان معرفي کړي نوم مې شیراز ده او د ولد شیرزاده د ویاڼو ولسوالۍ ننګرهار یم شیراز جان ننګرهار لغمان کې اوسېږي یا ننګرهار څخه راغلی نه چکر ته راغلی یم لغمان ته لغمان څخه زموږ دغه لیدونکو ته څه شی تحفه لري ته خو چکر خو راغلی اوس کوم شعر ورته وایي کومه خاطره دې ورته قصه کوي یو شعر به درته ووایم شعر به ورته وایي دې غشخه چې لږ جګ اواز لږ ورته وایي چې واوري
وای لا تر اوسه یې ماغزه په قرار نه دي لا تر اوسه یې ماغزه په قرار نه دي او چا چې موږ سره وهلی سر په څنګ دی اورې عاجزو دا اورې عجیزو همداسې مې ورته وایي او همداسې وي. پر چا ډالۍ اوسي دا د یو ناځوانه ته ډالۍ یو مشکو ولایت ته کیا دا مشکو ولایت کوم ځای ده یو دانه د مشکو کوڅه ده وروره ښه. زموږ کور هم دی کیا مشکو ولایت وي زه خو شکي شوم نه مونږ ولایت کړی دی کوڅه ده خو مونږ ولایت کړی یا تاسو نو تاسو چا زور نه رسیږي نو او بالکل چکر راغلی چا سره راغلی والله یو ملګری مې د هغې سره راغلی کوم دا ملګری دی ملګری ما هغلته ولاړ ورته دلته راشه شاید راشه دلته سلام علیکم جوړ په خیر شکر دا فضل دغه لیدونکو د کازان معرفي کړي بس زما نوم شاهد ده او د پلار نوم حفیظ الله ده لغمان اوسېدونکی یم قرغیو سواتۍ رام په چکر مو ملګری یم یا دواړه تو چکر ته راوستی بس دواړه راغلي وو یا ما راوستی یا زه راوستی ښه ځکه دا خو ګڼو ته لغمان کې بلا دی کوم ځای ته لاړې د لغمان چېرته لاړې اوس په نه تللې بس تللي وو چکر ته دولت شاه پوله پورې لاړو پلو ته هم چکر ووالو بېرته بس رالو ساعت مو تېر شنو او ښه صحیح اوس چېرته ځې جلال آباد ته ځې دلته جلال آباد ته د خیره ځو کوم شعر که لرې دغه ملګرو ته که ډالۍ کړې کوم شی وکړه ورته والا شعر خو مې نه دی یاد نه مې وایي ملګري د شعر ویلو خوشحاله اوسئ سلامت اوسئ خوشحاله اوسئ په لیدو خوشحاله شوم سلامت اوسئ دوستانو دا اوس زموږ خپرونه د لغمان ولایت څخه تر بیا چې زه طاوله وردک لابدرۍ څخه خاصت لرم چې پټ کې حاضر یم تاسو په لویه بخښونکي لاس وړم د ژوند په ټول چارو کې بریالي اوسئ